सूरत नहल आयत नंबर 86 और 87 په دې دوه آیاتونو کې تخویف اخروی دی د آخرت تخویف ته یره دا زورنه دا او هغه په بل انداز ذکر کړی دا چنن په دنیا کې تاسو ځان د پارس امیدونه ټاکلی دي چې پلان کې لیډر صاحب با سبا تمازان سره جنت تبوزي پلان کې پیر صاحب با مازان سره جنت تبوزي دی به ماته د جنت ټیکټ راکړي نو د جنت ټیکټ ورکول او جنت ته بوتلل دا د الله تبارک وتعالى کار دی نو تاسو د الله سره شریکان ګرځولي دي په شخصیت پرسته په عبادت کې او په نورو سيزونو کې او سفارش کې په ورځ د قیامت چې دغه خلق د خپل شریکان په میدان محشر کې وویني د محشر میدان بوي ټول انسانان به راجم وي او ار سړی به د خپل ځان په فکر کې وي نفسي نفسي بوي دا مشرکان به په خپل خولو کې ډوب وي په ورځ د قیامت به انسانان په خپل خولو کې ډوبي په شکال دی په دې مثال باندې به تاسو پیږئ اوس خولی چې په انسان راشي د انسان وار خطا شي په ورځ د قیامت په میدان محشر کې به هر چا باندې خوله د ګناهونو په مقداري د چا خولی به داغه د ګیټو پوری وي خپې به پکې ډوبي وي د چا خولی به هغه به چې کم دینو تر د پندو پوری وي او د چا به تر د کوندو پوری وي د چا به تر د پتنانو د چا تر د نامو د چا تر د سینې د خېټې د چا تر د مړې او څوک به په خپل خولو کې مکمل ډوبي ته حساب وکړه چې دومره خوله په موږ راشي چې زمونږ کپړې لمدي شي نو وار خطا شي کله سړی بې هوشه شي کله سترګې تورې تورې شي د سر چکر راشي وی ګرمۍ ووالو چې په ورځ د قیامت دومره خولو کې ډوبې او چا چې دلته کې څه شي د انسانانو نه په ناجایزه طریقه باندې اخیستی دی هغه یو روپۍ ولې نه ده یوه انه ولې نه ده هغه یو لیز ځمکه ولې نه ده هغه نور سیزونه ولې نه دي دا به د دې سر د پاسه پراتی خاص کر ځمکه چې خلکو د خلکو نه ګیره کړې ده او رونو د خویندو نه او چا د تروریانو په عیسی او برخه باندې قبضه چولی دا به د دې سر د پاسه تر د اوو ځمکو پورې پرته وي الله به ورته وي دام ګرځوه په دې خولو کې م ډوبیا په دغه وخت کې به دې چرته څه څیز ته لاس ورچوي که نه کله چې یو سړي ډوب شي خو بیا دې چې کم دی نو چې څه څیز م ویني نو هغې ته لاس ورچوي که کمر وي او که کبل وي او که ونه وي او که غنه وي خو بس لاس ورچوي نو د ده مخې ته به هغه خلک تیر شي چې په دنیا کې ورته هغې ویلي و چې زه دې ذمهوار یم که نه یا په دنیا کې هغه ورته نه ویلې چې زه دې ذمهوار یم خو ده د ځان دپاره ذمهوار کړی و که نه وی پلان کې ذمهوار دی پلان کې به ما وي زه په پلان کې جومات کې ځکه یم چې قاید صاحب به مونږ بوځي جنت ته په خبره ورسېلې نو دا به نو چې وویني نو دی به ورته آواز ورکړي هغوی به ورته انکار وکړي ای به ورته انکار وکړي دا مضمون په قرآن کې ډیر کرته راغلی دی ډیر کرته هغوی به انکار کوي د څو وجو نه یا خو به انکار د دې وجې نه کوي چې بعضې نیکان خلک دي او خلکو یې په دې دنیا کې عبادت کړی دی لکه عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د مور لکه د عزیر علیه السلام لکه د نورو انبیاو لکه د اولیاو د دې خلکو عبادت کړي نن زمنګ په معاشره کې چې اولیاء دي پیر بابا کاکا صاحب یا نور داسې
دی اولیاء دی خلکو ته نه ویلې چې زمونږ عبادت کوي نو ځکه به انکار وکړي نو د دې دا انکار دا خو صحیح دی که نه لیکن که په دې دنیا کې چاته ویلي دي چې زه دې ذموار یم هم به هلته انکار کوي د ټولو نه غټ انکار هغه کوم دی د شیطان دی په صورت ابراهیم کې تیر شولو که نه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم د ټولو نه غټ شیطان به ورته وی امام در سره واده کړی وه جنت ته به بوزم الله هم در سره واده کړی وه جنت ته به بوزم دا الله واده رښتیا شوه هغه دی چې واده منلی و جنت ته لاړل زما واده دروغه شوله ما جهنم ته راوستلې دا بیا به ورته اخر کې وایي مړه د دې چغو سرونه څه نه جوړېږي راځئ چې ټول پکې بس صبر کوو نو صبر به کوو دا نو دغه شانتې به دی هم کوي دا خلک بم معبودان باطله چې چا ویلي ورته په خپله ای به ترې نه انکار وکړي انکار به ترې نه وکړي په ورځ د قیامت دا مضمون په قرآن کې په سورت بقره آیت نمبر 166 کې راواړوئ دویمه سپاره سیکولو سپاره راواړوئ په سورت بقره آیت نمبر 166 کې د دې مضمون آغاز شوی دی د دویمې سپارې څلورمه رکوع چېرې د دې دپاسه د دوو آیاتونو ته ګورئ د دې څلورمې رکوع د پاسه دوه آیاتونه دي دویمه سپاره او څلورمه رکوع استبرأ الذین اتبعوا کله به چې براءت وکړي هغه خلک چې د هغوی اتباع کړې شوې وه اتباع د چا شوې ده دا چې نن تا ځان ته ګرځولي دي بعضې چې کم دی نو بوتان بعضې چې کم دی نو قبرونو کې بعضې چې کم دی نو ژوندي لیډران بعضې چې کم دی نو چا ځان له یو شي چا بل شي پیران من الذین د هغه چا نه اتبعو چې هغوی اتباع کړې وه متبعین به متبوعین به د تابعینو نه چې کم دی براعت وکړي براعت څه معنی ده ورته به وایي مړه زه دې پېژنم هم نه زه دې نه پېژنم ما درته کله ویلي چې ته زما عبادت وکړه نو که دا نیکان بندیګاني صالحان بندیګاني چې د هغوی د مرګ نه وروستو خلکو د هغوی د قبرونو عبادت کړی دی نو خو رښتیا دي که نه ای ورته نه ویلي کله ورته ویلي په خبر سره پیر بابا په حقیقت باندې ځان پوه کړه چې دی په دغه غرونو کې و چې نن په دغه غرونو کې آبادي نشته د کاکا سے و د بادر بابا په حقیقت ځان پوه کړه چې نن په دغه غرونو کې خلک یېرېږي او دی پکې د نن نه 900 کاله روان دی نو ده پکې څه کولو دا مجاهد و د جهاد کولو په دغه غرونو کې پرون تیر شوي الله وی تا ته من غرونه پیدا کړي په دغه غرونو کې سورنګونه و په هغې کې به دې مجاهدینو پناه اخیستله دی کله چاته ویلو چې زموږ عبادت کوه دی کله چاته ویلو چې موږ ته ټیټېږه پاسېږه دی خو د دې دپاره جنګېدل چې دا کار ناروا دی نن خلک پې اکه کوي لګیا دي نو دی به ترېنه براعت وکړي او که چېرې دا هغه وي چې ورته ویلي ځینې خلک شته دلته داسې پیران شته هغه خلکو ته وایي زه دې ذمهوار یم وایي ته راځه ما سره په مجلس کې شریک شه او زه دې ذمهوار یم په ذمهوارۍ به دې جنت ته بوځم داسې لیډران شته وایي زما په جلسه کې شریک شه ما ته اوټ راکړه زه دې ذمهوار یم زه به دې جنت ته بوځم شته که نه دا تاسو اورېدلي دي بیانونه کوي په دې خبره باندې په منبر ناستي وایي نو دی به په ورځ د قیامت بیا ترې انکار کوي نو دا به دی دروغ وایي دا به اوس بیا دی دروغ وایي چې انکار کوي ترې نه ولې په دنیا کې ورته ویلي اوس ترې نه انکار کوي دا وایي وتقطعت بهم الاسباب او د دې ټولې لارې به پرې شي لارې به ورته غونډې بندې کړي نن دې رتلو لار نشته وقال الذين اتبعون بیا به وایي چې کم دینو دغه چې کم دینو تابعین لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا که موږ دنیا ته واپس لاړو نو موږ به د دوی نه دقه شانتې براعت کوو لکه نن چې زموږ نه وکړلو
کنه موږ دنیا ته واپس لاړو کنه دی به ماته ډیر وای چې ماته وټ راکړه زه جنت ته بوزم خو زه به ورته بیا وایم چې ته هغه دروغجن یې زه تا پیژنم که دنیا ته خو واپس تګ نشته کنه نن به په قرآن ځان پیږي په سورت اعراف آیت نمبر 38 کې وګوره اتمه سپاره راواړه آیت نمبر 38 د سورت اعراف اتمه سپاره د اتمه سپاره دا اتمی سپاری یو لسم روکو چې دا د دې لپاسه دوا آیاتونه لاړ شبره یو لسم روکو قال ادخلوا فی الله بوی داخل شي په داسې امتونو کې قد خلت من قبلکم من الجن والانس چې تاسو نه مخکې داخل شوي دي غي په ناری په اور کې هغه لیډرانو نو مخکې داخلو کلما دخلت امه نور کله چې داخله شي وډله لعنت اختها نو لعنت بقید بلی باندې حتی اذا دارکو پیها تر دې پوری چې کله جمع شي ټول باغی کې نو قالت اخراهم لاولاهم نو دالون بنه دا رستنه به مخکینه ته وي او د مخکینه په باره کې به وي ربنا هؤلاء ادولونا ای رب زمون دا خلکو چې دای من گمراه کړیو منګه دای گمراه کړیو دای براته وی بس کم دې زری ذمہوارم کنه نن خلکو یو هزار ګناه زما په غاړه هزار ګناري زما په غاړه دا اوس چې الیکشنو دلته وسو طالبان راغلیو هغه وی زمون کلی ته مونږ پسې چې کوم دي مولیان راغلیو نو مونږ ورته وی چې دا خو لکه ګناه ده وی چې مړ هزار ګناه مو زمون په غاړه خو صرف دا اوټ پول کې دا سه بادران خلک ستا کنه نو دی بال ته کې بیا وی نو بیا ورته الله وی دی به بیا ته وی چې د ما ته ویلو چې دا اوټ واچ هزار ګناه ما په غاړه نو دته ډبل دته دا لانټر ډبل کا دا چوکا ورته برغه کا دا ډنډه ورته برغه کا په خبر ورسلی قال الله ورته ویلی کلن ضعف ټول ته ډبل کړي دي ټول ته برغ کړي دي خو تاسو لک صبر وکې نو دا شانتی په سورت یونس آیت نمبر 28 یو لسمه سپارو ګوره سورت یونس آیت نمبر 28 دا د دې یو لسمه سپاری لسمه روکو چې دا د دې د پاسه دوا آیاتونه لاړ شي و یوم نحشرهم جميعا او په کوم ورځ باندې به چې موږ جمع کو چې کوم دینو د یو لسمه سپاری اتمه روکو را اتمه و یوم نحشرهم جميعا او په کوم ورځ به چې موږ جمع کو دی ټول ثم نقول للذين اشركوا بیا به موږ مشرکانو ته وایو مکانکم په خپل ځای ودرېږئ مکانکم خپل ځای ودرېږئ خذوا مکانکم انتم وشرکاؤکم تاسو مو تاسو را شریکان فزیلنا بینهم نو بیا به موږ د دې ترمنځ دیوال او جدایي راولو وقال شرکاؤهم نو الله تبارک وتعالى فرمای وقال شرکاؤهم بیا به د دې دا شرکا وي وما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمونږ عبادت نه کړې لری شه موږ پسې ځان مرا تړې لری شه موږ پسې ځان مرا تړه زمونږ عبادت مونږ نه کړې دا سبب بیا وي دا شانتی په سورت احزاب یویشتمه سپاره سورت احزاب آیت نمبر 67 68 تراشه ال د ډیر خولي مضمون دی یویشتمه سپاره سورت احزاب دویشتمه سپاره یویشتمه نه دویشتمه د دویشتمه سپاره دا شپږم پنځمه روکو نه د پنځمه روکو د دویشتمه سپاره پنځمه روکو د دې د پاسه آیت ته ګوره دوا آیاتونه لیدل د کوم نن سمې دوه آیاتونه خړلې خبرو سری د اری روکو را پاسه دوا آیاتونه دي وقالو نو دیبوی دا جهنميان پنځمه روکو د پاسه دویشتمه سپاره د پنځمه روکو د پاسه وقالو ربنا نو دیبوی ای رب زمنګا ان اطعنا سادتنا منګه اطاعت کړو د خپل سردارانو وکبرا انا او د خپل مشرانو وی مشران دي وی سدي مشران دي فادولون السبيل نو زمنګ نه لار خطا کا زمنګ نه څه خطا کړل لار رانه خطا کړل انت بوي الګ دلته ولي په خطا لار رواني دلته بسم لار ولي نزي د قران په لار ولي نزي په خبره دلته وی مشران دي نو ربنا ای رب زمن آتیم ضعفین من العذاب ورک دیتا چې کم دینو دوچند عذاب دیتا برغ عذاب ورکا ډبل ورکا زمنګ غم ورته ورکا ولعنهم لعنا کبیرا او یا الله پدی باندې لعنت کلوی لعنت دا ملعونان کا
دلته وی لیډر مې دی کنه دلته وی قائد مې دی الته به وی یا الله لعنت په وکا یا الله لعنت په وکا نو چې دلته درته ناروا وای نو لعنت په کوا کنه دلته چې درته ناروا وای څه په کوا لعنت په کوا چې بیا سبا الله ته درخواست دا وی د سورته سبا ورپسې هم دې دا ورپسې سورته سورته سبا د دې 31 نمبر آیت ته دا ورپسې سورته د دې 31 نمبر آیت ته او دا نهمه رکوع چې ختمه شوی ده کنه نو دک آیت ته دا ورپسې آیت ته نهمه رکوع ختمه ده وقال الذين كفروا بس شروع ده وقال الذين كفروا ویلو کافرانو لن نؤمن بهذا القران دې کې لږ ډیر وضاحت ته اوس ګوره کافرانو په دنیا کې وی هرگز ایمان نه وروړو په دې قران اوسم وای کنه ته ورته ویل ک قران تراشه نه جیوی زمونږ قائد صاحب دی زمونږ لیډر صاحب دی زمونږ مشر دی زمونږ سردار دی زمونږ د کم دینو پیر صاحب دی زمونږ مفتی صاحب دی زمونږ شیخ صاحب دی دا مختلف خلکو جوړ کړي ځان ته څوک شیخ پرستی او څوک پیر پرستی څوک مفتی پرستی او څوک لیډر پرستی څوک قائد پرستی څوک قبر پرستی دا ټوله پرستی ده پرستی کزیم چا پسې نو دومره لاړ شوی قران پسې لاړم خدا قران را لدو خو په خبر ورسلی دا نو د به قران نه منم ولا بالذي بين يديه او د قران نه مخکینی کتابونه نه منم سم کافرو ولو ترى اذ الظالمون الله وی پریګه دا اوس پریدا ولو ترى نو اے مخاطبه کچریتا ولیدل اذ اغه وخ الظالمون موقوفون عند ربهم دا ټول ظالمان به د رب مخ ته ولاړی په میدان محشر کې نو يرجع بعضهم الى بعض القول نو بعض به بعض ته خبر راړی یو به یو ته وی مړه داتا ابل به ورته وی داتا په دنیا کې داسي کنه چې کله استاد څخه کم دینو شاګردان گیر کې ویجی دا دو ابل وی دا دو په خبرو سلی الته به وی دا دو دا دو او دا الله په مخامخ به وی یو ته وی دا تا وی دا سره سره وکړل اب ورته وی دا آرام کې نه دا تا په خپل کړي اوس دا پوره تفصیل دی ګوره وردا یقول الذين استضعفون وی به هغه خلق چې کمزوري ګڼل کېدل استضعفوا کمزوري ګڼل شي کمزوري څوک ګڼل کېږي دا کارکنان کمزوري کنه رئیس شي مالک ني کارکنان او مریدان شاگردان دا کمزوري للذین غچاته استكبروا چې غیب الویل تکبر کولو اب په کنټینر د پاسه ولاړو اب پروف کنټینر کېو اب د اے سی کنټینر کېو اب چې کم دینو په سټیج باندې ولاړو نو هغه کې وړي راوا متکبر وو کنه متکبر سو کی لیډر قائد متکبر سو کی هغه استاد پیر دا چاته لولا انتم دا کمزوري بچ کم دینو دا کمزوري به وي د مشرانو تخپلو ته لیډرانو ته به وي لولا انتم لكنا مؤمنين کتا سنوي نو من سم د مؤمنانو من ایمان راوړو خو تاسو وینو تاسو چې کم دینو دا تا به زدي ذمہواره ما بس تا پس راوړو کته نه وي من سم د مؤمنانو اوسم ته وګوره کنه د پاکستان کې چې دا څومره سیاسي جماعتونه دي د دې ټولو سیاسي جماعتونو د لیډران چې کرش شي ختم شي د الله په شړک او د الله په قهر ولګي په خبره سره د مولیانو سره نو دا د لاندې خلک نه دي دا به ټول څنګه شي سمدم بشي رور به رور شي او د ترزوی به د ترزوی شي گاونډي به گاونډي شي محلي والا به محلي والا شي کلی والا به کلی والا دا جګړې چا جوړې کړې دي لیډرانو ایو دی ورته لیډر ته ودی پال ته بروز د قیامت وي کته نه وي ز سم د مؤمنو خو تارا کې بس کم دینو دا پیزوانه چولی تارا ته وی چې زه په لندلار بوزم جنت ته په یو وټ د جنت ته بوزم نو زمونږ څه کارو چې په شکال کې په بجلی نشته مونږونه کې په خبرو سره چې په مونږ کې ټول خولې چې په زړه د صابندیم راشي د دې څه ضرورت دی او چې لا روجي د په شکال پکې نیسي او لا چې کم دی دا نور او لا په 15 لکه پکې حج ته ضرورت خو په یو وټ یو ټاپه وغوځه جنت ته ځه په خبرو سره وې دا راته تا ویلیونو نو کم دی بیا اوس جنت نشته قال الذين استكبروا دا متکبرین به ورته وی للذین غچاتا استضعفوا چې هغه کمزوري ګرن کېدل انحنو صددناکم عن الهدى منګه ولې د هدایت نه منې کړې وي هدایت نه ما منې کړې وي نو میټینګ خبراته تا کول سوال جواب کو جی موږ درته میټینګ کې زمونږ وچري تراشه دا په خبرو سره ورته وی چې ما کې دا عوام تا اچولې وا ما کې دا اوا دی لیډرانو کې دا ټول اوا چا اچولې دا کارکونانو اچولې دی هلته کې زنده آباد او مرد آباد ناری وی پیش په خبره وی دا خو زمونږ د لیډر خو په شان د پیغمبر دی
دا نو هغه کې اواره شي وي زبم لکه چې سوکیم نو دا بعد از جاءکم کله چې راغلیو چې کم دینو تاسو ته بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان یې نو دا کارکنان ورته بیا وي وقال الذين استضعفون دا کمزوري ګڼل شي دي ورته وی للذين استكبروا هغه متکبرین ته وي بل مکر الليل والنهار بلکې د شپې او د ورځې استامروننا ان نكفر بالله دا چې براته تا والی چې د الله سره کفر د شپې او د ورځې جلسې تا وینو کله وی ډی چوک تراشه کله به دی چوک تراشه کله به دی سړک تراشه کله به دی جمعې مانځه پسې باړتالي کله وی چې کم دینو سړک به بندو کله وی چوک به بند دا خو به د شپې او د ورځې تا راته وي دا خو به تا راته وي په خبرو ورسې دا تاسونه صفا صفا خبرې دي خو د الله شان دی نو قسم په الله که څوک پیږي پیښ په خبره بس موږ دې په الله پوهېږي که څوک پیږي او که نه پیږي سورت سواد راواړوي سورت سواد درېشتمه سپاره سورت سواد سواد کے آیت نمبر 59 تے 59 د دولسمی د دیارلسمی روکو د پاسا د دریشتمی سپاری دیارلسمی روکو د پاسا وګورا هذا فوج مقتحم معكم دا یو ډله دا مقتحم معكم چې موږ به تاسو سره جمع کو نو دی خو ګورا ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالى دغه مخکینو سره دا رستنی ور جمع کی چې ټول کله جمع شي جهنميان نو بیا به دا رستنی ډله چې ورشي کنه ا مخکینی خو بل د کې ناستي په کرسو باندې په جهنم کې نو لا مرحبا بهم نو دی به ورته وي مړه ستاسو دا راتلل دی اډو په خیر علي درته ویم نه په خیر علي داسې به ورته وي هلته به ورته چې کوم دی نو په خیر علیم نه وي خبرو څه دي وی په خیر علیم درته نه ویم انهم سوال النار دی اورته تللی دي قالوا غیب ورته بل انتم لا مرحبا بكم چې تاسو راته په خیر نه وي موږ هم در باندې سلام ناچو نو دیبا نو دا کارکنان او لیډران بخپل مینس کی یو بل ته کم دینو دا وی انتم قدمتموه لنا نو بیا ورته دا کشران وی انتم قدمتموه لنا پدې لار غوري تاسو راوستیو ښا پدې لار تا راوستیو به شي خبره نو ملامت کوي به سورته مومن وګوره مومن سلی رشتہ سپاره ورپسې سپاره ده د سورۃ مومن آیت نمبر 47 او 48 دا لسم رکوع د دې پاسه دوا آیاتونه لاړ شه لسم رکوع د دې پاسه دوا آیاتونه واذ يتحاجون في النار او کله بچي یو بل سره جګړه کوي په اور کې نو په یقول الضعفاء نو وی باغه کمزوري اوس می کمزوري تفسیر وکړه کمزوري چا ته وي کارکنان للذین استكبروا متکبرون تبوی انا كنا لكم تبعا منګه خستاسو اتباع کړي وا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار نن برانه د اور لګبره خوانه لی انت خو په دنیا کې لیډر او قائد وې کنه نن برانه لګونته کې دا اور وانه لی لګونته کې عذاب برانه وانه لی یو ټونګي ته ودنه ما تاریخ نه کی چې دا ټاټکی ستا په سر کما دا وای انت خو به وی چې ما لیډر کا ما مشر دلته لیډر کوم نه مشر کوم دینا چې دا پڼ تا ته در بسر کما دا سه ورته وای نو قال الذين استكبروا دا متکبرین ورته وای ان كل فيها نو منګه خټول دلته یو زده کم ځای بارې ما زما بسر دا پڼ ویل نه زده کم ځای بارې ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد الله د بندګانو مینس کې فیصله کړی او منګه دلته ولېګلیو دا نو سورۃ احقاف وګورا شپږشتمه سپاره احقاف شپږشتمه سپاره بالکل دا لومبني مخ نه لومبني مخ د دې پنځم شپږم آیت ته وګوره ومن اضل ممن يدعو او سوق زیات گمراه دي د هغه چانه چې غرا بلل کوي من دون الله د الله نه علاوه من داسې چاله را لا يستجيب له الى يوم القيامه چې د قیامت درځي پوری د خبره منل نشي وهم عن دعائهم غافلون او د اوازونو نه غافلم دي زمونږ دا غیر الله چې څومره دي زمونږ د اوازونو نه سړي غافل دي تلار شي د قبر په خوا کې ودرېږي او قبر ته چغې وي چې یا پیر صالح بابا او یا خاو بابا را په مدد شه
هغه ستانه غافل دی هغه دا پته نشته چې دا څوک راغلی دی او څه د څه مسله ده او څه فریاد یې راوړی دی دین نه دی خبر او ته ورته را په مدد شه نو راشه وګوره واذا حشر الناس نو چې کله جمع کړي شي خلق کانوا لهم اعداء نو دی به بیا د یو بل دشمنانی وکانو بعبادتهم کافرین او التبد دی د دک اوازونو نه انکار کوي وی مال د اډو سره आवाज نه دی کړي مال اډو سره आवाज نه دی کړي زدر ناړو خبر نیما داسې به وي اوس خپل آیت تراشه ایګ هم دک مساله ده واذا را الذين اشركوا ورکل چې ویني هغه خلق چې شرک کړو شرکاءهم خپل شریکان ویني قالو نو دی بوي ربنا ای رب زمون هؤلاء شرکاؤنا الذين دا زمون هغه شریکان دي كنا ندعو من دونك چې موږ به تپری خو دی او دی ته به आवाज کولو كنا ندعو من دونك چې موږ به عبادت کولستانه علاوه د دی چې موږ به आवाज کولستانه علاوه دی ته چې موږ به را په مدد کولستانه علاوه دی چې موږ به شفا د مرض غختلستانه علاوه د دینه چې موږ به بچي غختلستانه علاوه د دینه دا ټول خبرې پکې واچوا आवाज سره پاره کوي خلک اسه आवाजونه خو نه کوي فالقوا اليهم القول نو غیب رولي خبره دیتا داریو سیس خپل وشتلی کنه اوستونه مراد دا نه چې وبېلی پی خو خبره به دی باندې ورو غورځي دنیا کې هم خلک وي خبره په مارا واچوله وی خبره په مارا واچول نو فالقوا اليهم القول نو غیب خبره رولي په دی باندې ورته وی انکم لکاذبون تاسو دروغجن یې تاسو سي دروغجن یې تاسو زمون کله عبادت کړی دي زمون مو کله عبادت کړی دي تاسو خپل خواهشاتو پسې لګېدلې وي خپل خواهش ته خپل خدای جوړ کړو دا ستا خواهش دا پټه ماټه ټولې دا ټول خواهشات دي دا څه شي دي خواهشات والقوا الى الله بیا به یو بل څوري مړی د دینه سن جوړیږي راځي چې الله ته مینت کو راځي چې الله ته مینت کو والقوا الى الله نو بیا به غرزي الله طرف ته بیا به پیش کوي الله طرف ته یوم یذن پاغور السلام د صلی پیغام هغه سورې مخکې مې درته واقعیا ذکر کړی و چې کوم دینو دا هغه مخکې یو بزرگ تیر شویو نو دا هغه واقعیا مې درته ذکر کړی و چې په قبرونو کې ناستو وې د خلکو د الله سره سلکم او چې کوم دی په بازار کې ناستو وې د خلکو چې کوم دینو د الله سره سکوما سلکم نو دی به الته په ورځ د قیامت مو یا الله موږ سره سلوکا خو یاد ساته چې د دنیا د سترګې پټی شي او سړی مړ شي بیا الله چا سره سل نه کوي که الله سره روغ او سلکه نه نوکا چې سترګې د غړېدلې دي اوس بیگانه توبه وباسا اوس توبه وباسا دک وخت د قبلې دوله وضل عنهم او رب شد دین ما غس كانوا يفترون چې دی به ځان نه د دروغ جوړول الله دې عمل کول توفیق راکړي